محترم اسلام خزر سمر عزت مقام او مرتبه ورکړی دا او خزو سنه دوانه په عمل کې برابر ګرځولې دي. ذکر رب کریم فرمای خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها، تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او د یو نفس نه جوړ کړی. د خزه او د سړی په منځ کې د عمل په لحاظ سره هیڅ فرق نشته دی. ذکر رب کریم فرمای للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. الله تعالی فرمایي چې سړی څه عمل وکړي نو هغه ته به د هغې عمل ثواب او جزا ملاویږي، او چې زنانه څه عمل وکړي نو هغه ته به د هغې ثواب او جزا ملاویږي. ایمان او عمل صالح سره چې کوم روحاني ترقي او درجات سړي ته ملاویږي نو هغه زنانه ته هم ملاویږي. که چېرته په سړو کې عثمان ذوالنورین جوړېدلی شي نو په زنانو کې هم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جوڑے دلیش. پر سورة آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. ہر سوک چی نیک او صالح عمل وکی کہ آغا زنانوی او کسڑیوی خو آغا تبا پا عمل باندی اجر ملاویگی. دغرنگی پر سورة النساء کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. څوک چې پتاسو کې نیک عمل وکي که زنانه وي او که نارینه وي خو په دې شرط چې مسلمان وي نو زه به هغه جنت ته داخل کم او په هغوی باندې به د کجورو د هډوکي د چاودې هم نه ظلم نشي کولی. دا خو د قرآن کریم تعلیم دی محترمو چې څه حقوق یې سړو له ورکړي دي دغه شانې ښځو له هم ورکړي دي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، چې په ښځه څه حقوق واجب او لازم دي نو دغه شان په سړو هم لازم کړي دي. په قرآن کریم کې دغه شان ډېر بې شمېره مثالونه دي چې الله جل جلاله ښځه او سړی دواړه په عمل کې برابر ګرځولي دي. نور اگر چې الله جل جلاله سړي له په ښځه باندې فوقیت ورکړی دی. الرجال قوامون على النساء، هغه الله په خپله فرمایي چې موږ سړو له په ښځو باندې اوچتوالی او مرتبه الله جل په خپله فرمایي الرجال قوامون على النساء چې موږ سړو له په ښځو باندې فوقیت ورکړی دی. لهذا ښځو له پکار دي چې هغوی دې نه مایوسه کېږي چې موږ یو عمل کوو موږ ته به صحیح اجر نه میلاویږي، نه بلکې الله جل جلاله ښځه او سړی دواړه په عمل کې برابر ګرځولي دي. یو شان ته اجر به ورته میلاویږي. الله جل شانه زموږ او ستاسو په میندو خویندو باندې د حیا او د عزت څادر رواچوي.